ستړي مشئ قدرمنو کتونکو، بیا هم ښه راغلاست. بیخي د دامان په مرکزي ساحه کې ناست یو. دا مهال دلته نو زموږ د یو ملګري حجره ده، ناست یو، چای څکو او چای نو خوندور دی. تاسو هم افغانستان ته راشئ که په لرو پرتو هیوادونو کې یئ، او که بیا نږدې یئ نو زر تر زر راشئ، د افغانستان چای وڅکئ. ګوړه هم شته او له ګوړې له چایو څخه خوند واخلئ، پیتاوئ. او بله خبره دا چې د پسرلي میاشتې هم را نږدې دي له خیره، او دا به نو ډېر زبردست خوند وکړي چې چکر ولګوئ د ننګرهار طرف ته. خصوصا بیا د ننګرهار آب و هوا ډېر زبردسته وي، نو تاسو هم راشئ. مونږ دغه بانډار مو بیخي لنډ جوړ کړی دی. وروسته ځو غره طرف ته، زموږ ویډیوګانې تر پایه پورې وګورئ تر څو تاسو ته خوندورې ویډیوګانې جوړې کړو. له موږ سره پاتې شئ. قدرمنو کتونکو، بیا هم ښه راغلاست. دامان کې دا مهال د غره طرف ته رالو. دلته نو ښه ساحه ده، خلک نو لوبې هم کوي. دغه څنګ کې لاندې چې تاسو ګورئ، دا زموږ ملګری چوبسکي، دا نو دلته چینه ده. خلک نو که څه هم د 100 کیلومتره مزل نه راوروسته دلته را رسیږي، بیا اخواته لوبې کوي یا چکر لګوي، سیاحت کوي، نو دلته به اوبه څکي. دا ملګری لږ اوبه وڅکه، زه هم به لږ څه وڅکمه چې خوند یې څنګه ده. بیخي زبردست ده. د غره په لمنه کې داسې خوندور اوبه نو بیا ډېر خوند کوي، ځکه خلک د لرو پرتو ساحونه راځي دې خواته چکر لګوي. دلته به اوبه څکي. مخکې ځو، ویډیو تر پایه پورې وګورئ، له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو، دا مهال موږ هم د غره سر ته جګېږو او ښه لاره جوړه کړې ده. همدغسې ځو، تاسو اخواته وګورئ، نور ملګري هلکان جګ شوي، زه هم جګېږم اخوا ځو چې خلک لوبه کوي. حتما د زیاتره دلته د کرکټ لوبې شوقیان دي، کرکټ کوي، او موږ هم روان یو د دغې لوبې لیدنه کوو. نو تاسو هم راسره اوسئ، یو ښه ساحه ده او جګ شم. دامان کې روان یو، د غره په سر یو، او زو یوه ښکلې ساحه ګورو چې تر څو دمه وکړو. ملګري هم را سره دي، او مخکې ځو نو موږ سره پاتې شئ. دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دا ماشوم راغلی، دلته نو ننداره کوي، د اخواته نو لوبې دي د کرکټ او د منظرې ننداره کوي. دا ماشوم سره نوم دې واخله ماشومه، نوم دې څه ده؟ چیږې دلته هسې ناست یې؟ څه لپاره؟ لږ مخکې شه، لږ مخکې راشه. چا سره راغلی؟ ځان ته راغلی. ستاسو کور چېرته ده؟ قرار هم دلته کښېنه. وای وای، دا ماشوم هم یوازې راغلی، دغه ننداره کوي. مخکې ځو، زموږ ملګري خو لاړل، ګورو چې چېرته رسېږو. نو توکل په خدای. اوه، سخت ستړی شو. ورسېدو بره د دامان په غرونو کې یو، او د غره په سره کچه کوټه ده، او باران وریږي. باران خو نشته، ګر چاپېر وریځې شته، کیدای شي جلال آباد کې باران وشي. دا نو د ننګرهار ولایت په یوه څنډه کې ده دامان، او شاته خلک نو که تاسو وګورئ لاندې ټول کرکټ کوي. دلته د کرکټ مینهوال ډېر دي. سخت ستړی شو، ډېر مزل مو وکړ، بیا هم بره روان یو. را سره اوسئ، مخکې ځو،
خبره دا ده چې دې خوا تاسو وګورئ دا جلال آباد ښار د ننګرهار پایتخت مرکز دا نو ښه صحنه ده تاسو وګورئ خوند واخلئ ورنه مونږ هم همدلته لږ مخکې ځو را سره د دغه ځای اوسېدونکی احمدشاه قرار زموږ ملګری دی نن را سره کوربه دی له ده سره یو څو خبرې کوو قرار صاحب دغه ځای د څه په نوم ده او لاندې چې کومې ساحې ښکاري او څومره ښایسته منظره ده دغه په تړاو که څو خبرې راته وکړي ډېره مننه ولیزاده صاحب دا ځای خو مربوط د بېسودو ولسوالۍ دی چې دامان نومیږي بېسودو پلنه چې راواوړې دې خوا دامان په نوم یوه سیمه ده دا غرونه موږ او تاسو چې کوم ځای کې ولاړي دا د ننګرهار د ډېرو سیمو نه ښکاري ډېر خلک یې ګوري نو زیات خلک په دې خاطر دلته راځي چې مثلا دلته د کرکټ لپاره ډېر ښه ځایونه شته دی د لوبو لپاره دغه شاته ځایونه مثلا تاسو یې وکتل او یا داسې میلمه راشي هم د دې سیمې اوسېدونکو میلمانه راشي بیا د استراحت او تفریح لپاره دخوا راولي غرونو ته ډېر ښه ساحه ده او ډېره زبردسته منظره هم شته څومره خوند اخلئ تاسو دلته روزمره ژوند کوئ روزمره ګرځي راګرځي افغانستان څومره ښکلی دی بالکل وطن زموږ او ستاسو هره سیمه ښکلې ده په زړه پورې ده خو زموږ او ستاسو په هیواد کې یو کمی چې شته هغه ټول پوهېږي د سولې نه شتون دی د امن نه شتون دی که نه ډېرې سیمې زموږ او ستاسو استراحت لپاره جوړې دي تفریح لپاره جوړې دي حتی سړی وایي چې زه دلته د ورځو د شپو پاتې شمه داسې سیمې شته دی خو بدبختي دا ده چې سوله نشته امن نشته دی نو دغه یوه تشه چې زموږ ستاسو په وطن کې ډکه شي انشاءالله وطن ګلې ګلزار دی خوشحاله اوسئ مننه ډېره مننه را سره پاتې شئ قدرمنو ویډیو تر پایه پورې ګورئ ملګرو بیا هم ښه راغلاست بیا هم له ماشومانو خلاصی نشته په هره ویډیو کې را سره یې دا ملګري ناست دي وې ټپې کوو او یو دوه ټپې دوی نه باورو زما نوم نجیب الله دی د دامان کلي اوسېدونکی یم مورې لنډې توپک مې راکړه مورې لنډې توپک مې راکړه په ما مینه نجلۍ بل ته ورکوي نه واه زبردست ستا د یادونو ډیوه بله دا یوازې کوټه ستا د یادونو ډیوه بله دا یوازې کوټه دا مې په ځان کړي په خپله دا یوازې کوټه نوره مې مور د ځان د درد په لمبو نه سوځوم نوره مې مور د ځان د درد په لمبو نه سوځوم نوره به زه کړمه بدله دا یوازې کوټه سترګه مې پټه نشي ورته زنځیر وانچوم سترګه مې پټه نشي ورته زنځیر وانچوم له تا نه غیر بلا شي ګله دا یوازې کوټه د هغې پیغلې به په دې کردار کې څه غرض و د هغې پیغلې به په دې کردار کې څه غرض و چې پاس له بامه یې ویشتله دا یوازې کوټه که زه راغلی نه وی خدای خبر چې چرته بتلو که زه راغلی نه وی خدای خبر چې چرته بتلو قرار خو نوره پرېښودله دا یوازې کوټه سترګه مې پټه نشي ورته زنځیر وانچوم له تا نه غیر بلا شي ګله دا یوازې کوټه هو قدرمنو کتونکو بیخي نو اوس نو بېرته ښکته شولو د دامان له غرونو نه مغرجک شوي وو ډېر مزل مو که بېرته راغلو اوس نو ښکته شو اوس نو مخ په جلال آباد ځو له تاسو هم اجازت غواړو او په دې هیله چې زموږ نورې ویډیوګانې هم تر پایه پورې وګورئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل بټنه کېکاږئ چې تر څو زموږ ویډیوګانو تاسو ته زر تر زره ورسیږي خوشحاله اوسئ د یو سوکاله او آباد افغانستان په خیله